Lega! وایا وایا د ماسټر زوی چرته دی چرته دی چرته دی د ماسټر زوی وایا په یو سال کې دې وژنمه دي چرته دی د ماسټر زوی ابه هیرو ته پته هغه د هیرو نه معلومات وکړي تاسو به تر هغه وخته پورې هم په دې قید کې پراته یې تر څو پورې چې موږ ته هیرو نه میلاو شوی ګلاب ګلاب جانانه ګوره سنبل دې پلوشي څومره زیاتې وکړو بلې خو ټولې مزې وکړې د کور او تښتېده او موږ ته یې کور کې مسلې جوړې کړې خبره خو ټیک دی ښاپیرې خو څه کیدی شي چې په ما وخت راغی نو په موږ یې پابندیانې ولګولې هسې ښاپیرې یو خبره مې ته کوم سنبل خبرې مبرې پرېږده دا مونږ چې کوم هلکان تېر کړي دي که نه دې سره زه ملاوېږم دې ته به ضرور پته وي هسې خیال ساته چې جبې
جابر خانه کوم هلک او جینۍ چې د کور وتښت د رواج مطابق د هغې مرګ پکار دی. چپ پلوشه تښتېدلې نه ده، پلوشه تښتېدلې شوې ده. یاره مونږ به کمې پورې دې قید کړو. مړه خدای دې بیغ د سلیم وباسي، موږ یې په قیدخانه کې بند کړو. نن د دې مینې باره کې ته یو شعر دی. غلی شه مړه اشک دړۍ بچیا دا موږ په سال یو ته په سال یې د ځان د مشرو سره تعلق ساتي. وی هیرو ته دلته هاي هاي چې ستاسو غوندې دوستان لرم نو د دشمنانو اړو ضرورت نشته او تاسو ته علم د زمانه ما غوښتو. هیرو ښه شوه چې ته دلته راغلې. وګوره زموږ څه حال دی. تاسو غم مه کوئ یار، الله به خیر کړي. تا ته د سړي پته شته؟ ما ته څه پته ده، خو په کالج کې هم ډېر روان وم. زه غور شو نوره تا ته هم بدل نشته. داسې کې خاپیرۍ غوندې راغورځولې وم. ته اوس وګوره اوس به زه دې جینکۍ ګورم. دا ته څه وې؟ 2 ورځې وشوې چې بیا شکم شم ما ته وایي چې ته به ما نه جینۍ وګورې. سنبله زما خبره څه شو؟ د دراز کې به پروت وي که نه. بل د پلوشي کارنامې وګوره. څه؟ ولې دا څه دي؟ دا د هغې د مینې خطونه دي. د مینې خطونه؟ او د مینې خطونه ته دا واخله، دا یا اوس پسوه او یا یې وغورځوه چې جابر خان ته پته ونه لګي. صحیح ده. چېرته روانه یې؟ کالج ته. نن نه پس دا کالج ته تګ بند. ولې؟ ما درته وویل که نه زه کالج ته ځم، چا پسې تښتم نه. ما درته وویل که نه چې د نن نه پس به ته کالج ته نه ځې. دوی سره راشي مسله نه شوه. که نن زما بابا ژوندی وی نو ما به دا ورځ نه لیده. دا ولې څه چل شوی دی؟ دا وګوره جابر خان سره د کالج ته تلو نه هم بنده کړم. خو څه ولې؟ دا مردار پلوشي د ناسا ګناه نه چاته او سزا چاته ملاویږي. او اکي دا خو صحیح ده چې پلوشي ډېر زیات بد کوي. بد خو پلوشي کړې دي، ما خو نه دي کړي. خو جابر خان په حقه دی، هغه سره کې شک دی. هسې نه چې چېرته ته کور نه ونه تښتې. ما نه الله د پلوشي د سوري نه وساتي. زه به اوس خپل خاندان او خپل پلار رسوا کوم. یا الله ته خو پلوشه پیدا کړې او خدای پاکه ما ته هغه ورځونه ښیي چې پلوشه ما ته ووایي چې زه په خپله خوښه تللی. زما چې دا خطونه وسوځم خو د دې جابر خان ته پته ولګېده نو هغه خو به ډېر غوسه شي. 「
خاطره څه دی کول لالا کاغذونه مې سوځوي. خاطره د پلوشي د تیښتې په جرم چې که د چا هم لاس وکړه نو ژوندي به یې ښخ کړم. د مینې په دنیا کې زور کوټې پاتې شو. سړی شماړه د ځان نه مشر خبرې کوي. او مینې خطونه سړي هلکه د مینې او د محبت نذرانې. نن به مونږ جابر خان ته صفا صفا وایو چې پلوشه په خپله خوښه تښتېدلی ده او تا د مینې خطونه ورته ښایي. خبره واورئ. دا وګوره ستا د خور د مینې خطونه. ګوره دا د پلوشي خبره ده، زه خو دې نه خبره هم نه یم. خو په دې کې لیکلي دي چې ته به مو سره کله نه کله فلم کتو ته تلې او آیسکریم به هم خوړل. ګوره ما پلیټمین کوم. چریم نه خو په دې کې بل څه هم لیکلي دي چې کله نه کله به دې به ته د کور نه پیسې هم لېږلې او هغې خپلو کې مینه هم کوله. نو ما ته څه پته وه چې هغه به د کوره تښتي. ښه نو لکه ستا مطلب دا دی چې مینه کول ثواب دی او نکاح کول ګناه ده. خو د مور او پلار رسوایي او د خاندان بېعزتي دا ګناه ده. ګوره د یو بل په ډېر زیات خیال ساتو، د یو بل مدد هم کوو. ته به زما او زه به ستا. هسې به یې دلې چې دا جینۍ د کوم ځای ده. مینې باره کې ته یو شعر دی. ناظره د دې خیال ساته. موږ ورته چاکي ګلاب جانا. ګلاب جانا. آشیرواد دی. ګوره سلیمه زموږ د تره زامن ډېر زیات ظالمان دي. هغوی به موږ ژوندي پرېنږدي. ګوره پلوشي کومه شپه چې په ګور یا په کور کېدی نه شي
دې خبره نه پوهېږم چې ته ځمکې وخوړل او که اسمان خیر دا کومې پورې به رانه پټېږي والله کې ژوندي پرېږدم दादरा हिरो लग गुलाब गुलाब जाना तमाम बखियार क्यों तकते दो हिरो ये चीज वाला करा दे हीरो چې ته سلیم باره کې پته ده نو ته جابر خان ته حال ولې نه وې او کنه هیرو دیسکو صحیح وایي زه ستاسو په رنګ یم یو دوه څپېړې مو څوک غواړي چې زما په دم ورته وخوړه کمال هی هی یا الله دې پاگل هیرو ته خپله مینه میلو کړې او موږ ته پلوشه ګوره هیرو د یوې لور په پالنه کې پلار څومره محنت کوي شپه ورځ په ځان باندې یې وکړي همدقسې د پلوشې پلار به د هغې دپاره ډېر محنت کړی په ځان باندې به شپه ورځ یې وکړي ډېرې خواره مستری به یې کړي په دې ټوله علاقه کې زموږ د خاندان څومره عزت و خو نن د یوې لور د لاسه دا ټول خاندان رسوا شو بدنام شو تاسو ټیک وایي خو دا هلکان او دا جینکۍ د دې عقل کچوي عقل په جذباتو کې راشي او د کوره وتښتي داسې شپږ میاشتې پس د غاړې زنځیر د غوږونو والی د لاس ګوتې د لاس ګړی دا هر څه خرڅ کړي او چې که د هغه پیسې ختمې شي نو انجام یې صحیح طلاق طلاق ته یو کار وکړه څه کار ګوره موږ ډېر د عزت ژوند تېر کړی نو بس تا ته یو سوال کوم چې د خدای لپاره موږ نور مه شرموه بس ته ماله د ماسټر د زوی او د پلوشې پته راکړه هسې چې زه په دې مجبوره شم چې تا ووژنم تاسو دي خدای د پیښو باسه یارو دا د چا والی ده څوک ده او د کوم ځای ده همدا خو غم دی که نه نه یې راته پته معلومه ده او نه یې راته نامه مانا دا خبرې پرېږدئ یو کار نه کوو ځئ چې وتښتو څه چې ځو Grande pangro te jani ro 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 ro.
गुलाब गुलाब जानाना ब्रितानो गुलाब गुलाब तख्तीदो रामन लकई राजा गुलाब गुलाब जानाना रेडी बड़ा वॉशिंग गुलाब ننبع ممتاز يوم توديلك وجلوم وسم در سره وخت شته ووایه چې پلوشو د ماسټر ځای چېرته دي که د پلوشۍ غم را سره نه وی نو ته به ما پخوا وژلی وې هغه ولې د کور نه تښتېده ودرېږه هغوی په کراچۍ کې دي وایه چې پلوشه چېرته ده ما ته پته نشته ما ته پته شته پلوشه چېرته ده وایه وایه دا پېژنې نه دا پېژنې نه دا پېژنې نه
وایا ته دا پیژنې؟ نه تیار دی او راځئ چې ځو. Hey! ته چا سره مینه هلکو ته څه ګاډې واډې وې؟ زه ټیک ویم که دا هم چا سره مینه کوي نو دې وایي هسې نه د دې په وجه زموږ په شان د نورو خلکو ته نقصان ورسي. نه پرېږده ډیره ډیره مهرباني چې تا زما عزت بچ کو. هیڅ خبره نه ده خو زه ستا نه بغیر نیمګړی څه مطلب؟ ته هم هغه زما د زړه دنیا یې زما د خوبونو شهزاده یې. سلیمه اغل جابر خان راغو. خبردار پریږده دا زما خاوند دی او ته ما پرېږده زه درته د سپو راپسې
شوی څومره بې شرمه ته څومره بې شرمه ستا په نظر کې به هر داس دی هر رول بس دی که نه او بیا یار اول به یاري بیا به خاوند شي ستا سره چې کوم اولاد کېږي هغه اولاد به خپل پلار ته څه وایي سپی رښتیا دې وویل رښتیا دې وویل دیم درته میلاو شوم در سره بیا زما د خاطرې واده راځي هیرو که دې خوښه وي خبرې به وتښتو دې ټایم کې راته د مینې یو شعر راځه ما ته پته وه چې ته به راځې راځه تا ته پته چې نن زما واده دی ته څه له راغلې زما عزت کول پختول ډېر اسان کار تا ټیک وویل هر روان کار ډېر اسان کار وي خو هغه اسان کار بیا سمول ډېر ګران کار وي راشه لږه وګوره مولانا صاحب راغلی دی او تا ولې دا څه ډول شو پته ستا په زړه کې شک وکنه چې زه به د کوره وتښتم او ستا خاندان به بدنام شي خو ما داسې ونه کړل او ما زهر وخوړل دا دې څه وکړه ښاپېره دا دې څه وکړه ما سره د مرګ نه علاوه بله لار نه وه ښاپېره دا هر څه جوړ شو دا ستا په جوړ شو جابر خانه د مشرانو غلطو فیصلو په وجه او د بې ځایه انا او د صد په وجه د خبرې په شان داسې ډېرې تورسرې د خبر غلط شو نو تا ښاپېره سره مینه کوله څومره مینه چې تا ښاپېرې سره کوله د هغې نه زیاته مینه ښاپېرې سره کوله ما دا د کور تختول یم شوه خو ما داسې
ما داسې ونه کړل دا خبره خو شوې خبره ماته کړې وه د نه مخکې تا خبرې د خپل خاندان د عزت او ستا د رسوایۍ د یاري تاسې ونه کړل زخر یې خوړل خپل ځان یې وژل تا داسې ولې وکړه ما ته یو ځل خو به دې ویلي پرېږدی نو چې ښاپېری په دې دنیا کې ژوندی پاتې نه شوه ته به رانه څنګه ژوندی پاتې کېږي ودرېږه جاوید خانه ژوندی ما تا ته وویل خو زه د هیرو سره تښتېدې نو زه تښتېدی م شوم خو ما داسې ونه کړل ودرېږه یو ستا واده به ښاپېری